د یو کلنې ویزا وې خلک یې بیرته خلاص شوي. کلنې ویزا هلکه دې راکړو ما اوس کینسل کړی دی 6 شپې مو وتلي دي داسې به شي نه به شي خلاص شي دا هلکه دې بیا راشي اوس کړی وای یو کلنې ویزا خلاص شي دا حقیقت لري د یو کال ویزې بندې شوي د کلنې بندې شوي تر اوسه چا زنګ راته وویل امکان لري چې د آنلاین ویزې بیرته خلاص شي د هغو خلکو لپاره چې نوي لګوي د آنلاین ویزې یو کلنې ویزې وځي که نه زه پوهېږم چې تاسو دا یو کلنو ویزو بندېدو له وجې ډېر زیات په تشویش کې یې خو اوس وګورو چې ور بند شوې نو بند شوې دا څوک چې تاسو ته وایي چې سیسټم کې ستونزه ده څو ورځې وروسته خلاصېږي د ټول د ځان نه اخته دي حقیقت دا دی چې نه ماته معلومات کېږي نه دغه کسان چې د تاسو ته دغه خبرې کوي یوازې هغه کسان چې په راز کې وي د دې هغو کسانو ته معلومات کېږي چې دا ولې بند شوې او بېرته به یې دا پیل کوو که نه نو یوازې هغه کسان پوهېږي نو ښه خبره دا ده چې 2 کلنو ویزو غم درته وخورئ داسې نه چې ځانونه هم په غرامو کې راولئ که انتظار کوئ نو ویې کوئ څه لپاره یې کوئ چې خلاص به شي خلاصولو په اړه خو هېڅ معلومات نه کېږي چې همداسې چې دا بندې شوې د دې معلومات نه کېدل نو همدغه شانتې د خلاصولو معلومات چاته نه کېږي چې بیرته به خلاص شي او که نه بس اوس خو همدا د سویډن یوکرین کسانو لپاره کېږي افغانستان یې ترې لرې کړه لرې کولو په اړه یې افغان صاحب ډېر ښایسته پوسټ کړی و هغه به تاسو لیدلی وي دا چې اوس بندې شوې نو د 2 کلنو ویزو غم کوئ درته ځنو لپاره او دې کې هم ګوره خورا احتیاط وکړئ چې داسې چا سره یې ونه لګوئ چې بیا سبا لپاره تاته ویزه نه کینسل کړي یا سبا لپاره ارباب روپۍ هغه پیدا کېږي نه داسې یو چا سره ولګوئ چې هغه کس پیژنئ یا مو نږدې کم څوک وي او که داسې کس هم نشئ پیدا کولی نو بیا موږ سره تماس ونیسئ موږ به یې درته ولېږو بالخله خبره دا ده چې یو کلنې ویزې اوس بندې دي هغه څوک چې پخوا یو کلنې ویزې درلودې هغې لپاره نوي کېږي او نور نوي کسانو لپاره چا چې ویزې کینسل کړي دي هغو لپاره نه کېږي که یو کلنې ویزه هم کینسل کړي ده بیا هم ورته نه کېږي او که 2 کلنې کینسل ده نو بیا هم ورته نه کېږي هغه کسان چې د بندېدو نه یو ورځ مخکې هم دې لپاره اپلای کړي وه دوی د انتظار وبس اکثریت به ویزې شوي چاته چې نوي شوي هغوی لپاره کېږي خو نور ځانونه مه تکلیف کوئ ما پوښتنې هر چا نه کوئ ما پسې ګرځئ کله هم که د دې په اړه کوم نوي څه نو انشاءالله هغه معلومات زه تاسو ته خپروم سمه ده مننه